د بعضو راپورونو لخوا اټک د طالبانو لخوا سقوط شو. د حقیقت چینل درنو کتونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو په خیر. په سر کې یادونه کوم که حقیقت نیوز چینل مو نوی سبسکرایب کړئ، په درنښت سره همدا اوس یې سبسکرایب کړئ ترڅو زموږ مهم او تازه خبر تر ټولو د مخه تر تاسو در ورسیږي. اټک د طالبانو لخوا سقوط شو. د تېرې شپې شاوخوا 12 بجې طالبان د ښار پر څو مهمو امنیتي پوستو هم مهاله عملیات پیل کړل. د عیني شاهدانو په وینا لومړی د ښار لویدیځ دروازې ته نږدې امنیتي مرکز هدف وګرځېد. وروسته طالبانو د ښار مرکزي برخو ته پرمختګ وکړ. جګړه څو ساعته روانه وه، خو تر سهاره پورې طالبان وتوانېدل چې مهمې حکومتي ودانۍ تر خپل کنټرول لاندې راولي. سهار وختي راپورونو تایید شول چې اټک په بشپړ ډول د طالبانو لخوا سقوط شو. د سهار په 9 بجو طالبانو رسمي اعلامیه خپره کړه. په اعلامیه کې وویل اټک ښار اوس د دوی تر کنټرول لاندې دی. د خلکو مال او ځان به خوندي وي. دولتي ادارې به د اسلامي اصولو له مخې بیرته فعاله شي. اوس مهال په ښار کې نسبي آرامه ده، خو فضا لا هم ترینګلې ده. طالبانو په مهمو څلور لارو کې ځای پر ځای شوي دي او چیک پاینټونه یې اچولي. ځینې اوسیدونکي وایي چې دوی یوازې امنیت غواړي. یو دکاندار وایي که امن وي موږ خپل کار کوو، موږ سیاست نه پیژنو. خو یو بل اوسیدونکي اندېښنه څرګنده کړې، موږ نه پوهېږو چې راتلونکی به څنګه وي. اټک د مهمو لارو په تقاطع کې موقعیت لري. دا ښار د پوځي او اقتصادي تګ راتګ لپاره مهم ارزښت لري. سیمه ییز چارواکي وایي چې وضعیت ارزوي او ښایي په نږدې وخت کې رسمي دریځ اعلان شي. ځینې سیاسي څېرې د خبرو اترو غوښتنه کوي څو د وضعیت د لا خرابېدو مخه ونیول شي. نړیوال بنسټونه د ملکي خلکو د خوندیتوب غوښتنه کړې. هغوی له ټولو لوري غوښتي چې د تاوتریخوالي کچه راټیټه کړي او بشري اصول مراعات کړي. په ښار کې د خوراکي توکو بیې لوړې شوي دي. خلک هڅه کوي اړین توکي ذخیره کړي. حقیقت نیوز چینل درنو کتونکو زموږ د نن ورځې چمتو شوی خبر تر همدې ځای و. تر بیا مو په الله سپارم.